ډیر کار کوو خو ولې بریالي نه یو؟ ډیری کسان شته چې له خپل کار سر ټکوي، ځان آسوده نه احساسوي او په بل ځای کې د کار کولو په لټه کې وي. ښایي په تاسو کې داسې څوک وي چې شپه او ورځ سخت کار ته ملا تړلي وي څو بریالي شي او ټاکلې موخې ته ورسیږي. خو هغه چې له دغه سخت کار سره سره بیا هم نه بریالي کیږي، ځینې داسې لاملونه شته چې ارواپوهنه یې سخت مضر او ټکان ورکوونکي بلي. لومړی کاري حوزه یا چاپیریال. مثلا ستاسو خوښه سوداګري یا تجارت وي، خو تاسو په داسې برخه کې کار کوئ چې هغه تاسو ته د خوښې وړ نه وي یا پکې راحت نه یاست چې بالاخره یې همدغه کار غوره پایله هم نه درکوي. ښه خبره دا ده چې د هغه ځای مطابق او د خپلې خوښې وړ کار باندې انرژي ولګول شي. دویم، سخت کار مو وخت ضایع کوي. هغه سخت کار چې ښه پایله نه ترلاسه کوي هسې د وخت ضایع ده. د وخت مدیریت او ارزښت په نظر کې ونیسئ. تاسو له ځانه دا پوښتنه وکړئ چې څومره کار کوئ او څومره پایله ترلاسه کوئ. که مو کار وخت ته په کتو نه ارزښت او بې ګټې وو، نو حتما مو مسیر تغییر کړئ او دا انرژي په هغه کار ولګوئ چې ارزښت یې لري. دریم، له یو لاس ټک نه خیږي. انسان بشپړ نه دی او نه یې هر څه زده وي. داسې فکر مه کوئ چې هیڅ چاته اړتیا نه لرئ. غرور مو له خاورو سره خاورې کوي. د بریا یو راز په دې کې دی چې په کار ځای کې باید د هغو کسانو سره د اړیکو پراخولو لپاره هڅه وکړئ چې ستاسو د کار په پرمختګ او لا ښه والي کې رول درلودای شي. دا خلک تاسو ته هغه څه درښیي چې تاسو په خپل کار کې نور هم لاسبري کیږئ او ښه پایله ترلاسه کولی شئ. څلورم، لږ کار خو هره ورځ. ځینې وخت یو هدف ته د رسیدو لپاره ډیره لټه کوئ. مثلا غواړئ یوه رتبه پورته لاړ شئ، خو له بده مرغه ثابت قدمې نه یاست چې دا چاره د نورو خنډونو ترڅنګ یو ستر خنډ بلل کیږي. مثلا غواړئ ښکلی اندام جوړ کړئ، په اونۍ کې یوه ورځ سخت سپورټ کوئ او یوه ورځ د خوړو سخت رژیم نیسئ. تاسو هیڅ نشئ کولی چې په دې ډول ښکلی اندام جوړ کړئ، ځکه لږ سپورټ کوه، لږ رژیم نیسه، خو هره ورځ. پنځم، له بدبینو او منفي ملګرو لرې اوسئ. یو ستر دلیل د ناکامۍ او هدف ته د نه رسیدو ناهیلی چاپیریال، ناهیلې کلمې، تحقیرول یا سپکاوی دی. هیڅ وخت په خپل کار ځای کې ناهیلو کوونکو کسانو ته غوږ مه نیسئ. هڅه وکړئ چې هیڅ یې وانه اورئ. اړیکې ورسره کمې کړئ، ځان ترې کوڼ کړئ. یوازې سلام علیک ورسره کوئ، نور مه د کار په اړه ورنه نظر غواړئ او مه په مسایلو کې ورسره بحث کوئ، ځکه ارواپوهنه د بریا لپاره لوی خنډ دا ډول کسان ګڼي. په خپل ځان باور ولرئ، ترسره یې کړئ او یوې ښې پایلې ته ورسیږئ.